د فیسبوک څخه هره ویډیو په 1 دقیقه کې را ډاونلوډ کړئ صرف په یو کلیک. دوستانو تاسو به ډېر وخت له دې ستونزې سره مخ وئ چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک څخه یو ویډیو را ډاونلوډ کړو. کله چې تاسو دوستانو په فیسبوک کې یو ویډیو خوښه شوه او غواړئ خپل موبایل ته یې ډاونلوډ کړئ، نو تاسو ته په نن ویډیو کې د لپاره ډېره اسانه او زبردسته طریقه درښیم. دوستانو په نن ویډیو کې مې تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د فیسبوک څخه هره یو ویډیو پرې ډاونلوډ کړئ. تاسو به ډېر وخت دا فکر کړی وي چې موږ چې کله فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کوو یا ډاونلوډ کېږي نه مشکل پکې وي یا کوم اپلیکیشن کار نه کوي. دا ځل مې تاسو ته نوی اپلیکیشن راوړی دی او نه یوازې فیسبوک بلکې تاسو کولی شئ د ډېرو اپلیکیشنو څخه پرې ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو زه سید الله حسن تاسو ته په دغه ویډیو پیل کوم. راځم ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم زموږ پیج درسره فالو کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کوو. خان دوستانو د دغه ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره به ټول اول تاسو راشئ خپل موبایل کې ګوګل پلی سټور ته. کله چې تاسو راغلئ دوستانو ګوګل پلی سټور مې خلاص کړئ، دلته پورته په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ. ګورئ دوستانو زه چې ډول لیکم سوپر میډیا ډاونلوډر به تاسو ورته ولیکئ دوستانو. کله چې دوستانو دا ولیکل سوپر میډیا ډاونلوډر په سرچ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. البته په سپیلینګ څه غلطي شوې سوپر میډیا ډاونلوډر به تاسو ولیکئ دوستانو. په دې کې تاسو ته دغه دریم یو راځي. ګورئ دوستانو دغه دریم یو سوپر میډیا ډاونلوډر. که چېرې تاسو پیدا نه کړ د دغه لینک مې تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لینک وي او یا هم په لومړي کمنټ کې تاسو لینک کتلی شئ. که کومه ستونزه وه ماته فیسبوک کې میسیج کولی شئ. دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ لومړی به تاسو دغه اوپن کړئ. د زغه اپلیکیشن راخلاصوم. دلته کومه ستونزه ده دوستانو دغه ځای څخه به زه اپلیکیشن راخلاص کړم. ګورئ دوستانو ما له اوله انسټال کړی دی خپل موبایل کې. تاسو به صرف لومړی دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې راخلاص کړئ. کله مې دوستانو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړ، اوس به دوستانو تاسو راشئ خپل موبایل کې فیسبوک ته. زه راځم دوستانو دا د فیسبوک راخلاصوم. کله چې فیسبوک ته راغلی دوستانو دلته ویډیوګانې چې کومه راځي هره ویډیو چې خوښ شو مثال په ډول ماته خو دلته ویډیوګانې نه راغلې، زه به دلته دغه ځای نه ویډیوګانو ته ورشم. نو تاسو په ویډیو باندې ورته کلیک وکړئ. هره ویډیو مو چې دوستانو خوښه شوه مثال په ډول زه لاندې راځم دغه ویډیو ده مثال شیر اپشن چې کوم خیر دوستانو په دغه شیر اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. هره ویډیو چې تاسو خوښه شوه دلته تاسو ته اټومیټیک اپشن راځي کافي لینک به راواخلئ دوستانو او بیرته به تاسو دغه اپلیکیشن ته راشئ. ګورئ دوستانو په دې کې تاسو ته بیخي ډېرې ځانګړتیاوې دي. تاسو د ټویټر، ټیک ټاک، لایک، فیسبوک، انسټاګرام د څومره آیکن چې تاسو خیر د ټولو څخه تاسو پرې ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شئ. زه اوس فی الحال غواړم د فیسبوک څخه پرې ویډیو ډاونلوډ کړم. تاسو په دغه فیسبوک باندې ورته کلیک وکړئ. کله مې دوستانو د فیسبوک په آیکن باندې کلیک وکړه دلته به تاسو دغه ځای باندې لانګ پریس وکړئ. یو څو سیکنډه به ګوته ونیسئ او تاسو ته په پیسټ بټن راکړي. دلته به تاسو په د پیسټ بټن باندې ورته کلیک وکړئ او په ډاونلوډ باندې په کلیک وکړئ. اټومیټیک دوستانو دلته ډاونلوډینګ شروع کېږي. یو ځل لینک چک کېږي او ډاونلوډ شروع کېږي. لږ انتظار کوو. کوم ایډز که پرې راغی هغه تاسو کټ کړئ. دوستانو دا د ویډیو ډاونلوډینګ روان شو. دلته تاسو ته ښکاري دوستانو ویډیو ډاونلوډینګ چې دی هغه روان شو. که تاسو انټرنیټ ته تاسو په ډېره اسانۍ سره د څخه ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. لږ شېبه وروسته به دغه ویډیو ډاونلوډینګ مکمل پای ته ورسیږي. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو له فیسبوک څخه ویډیو هره ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. دغه طریقه ده ډېره اسانه او زبردسته خوندوره طریقه ده. دوستانو که چېرته مې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکې کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.